Hello and welcome dear our sunflowers. Hope you are doing well and great. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منی ملګرو اته څلوېښتم نمبر درس ته د بګنر 1 کلاس موږ تاسو سره ګرځو چې په څلوېښتم نمبر درس کې موږ تاسو پریپوزیشن ویلې نو راګرځو موږ تاسو په اته څلوېښتم نمبر درس کې د هماغه پریپوزیشن لومړی برخه وایو چې دغه برخه په نامه د سمپل پریپوزیشن په نامه باندې ده کوم خاص ډیفینیشن نه لري یوازې موږ تاسو د هر کوم تعریفولی شو simple prepositions are words like in, on, at, over, about, under, between, above, near, out, up, off, to, etc. That is simple preposition. simple preposition یعنی دا مطلب چې ساده preposition یا ساده یا عام preposition. عام preposition دغه الفاظ دي لکه in, on, at, over, about, under, between, above, near, out, up, off, to, etc. دغه الفاظو ته simple preposition په انګلیسي کې وایي. راځئ ملګرو موږ تاسو د دې په معنا باندې پوه شو په مثالونو کې وکاروو. دا etc مې چې اخر ته ورسره لیکلی دی مطلب چې دغه simple preposition زیات دی صحیح شو. دغه څو دانې چې ما درته لیکلي صرف دا نه دی نور هم شته. نو که غواړئ چې مکمل یې زده کړئ په کمنټ کې صرف تاسو ولیکئ مکمل نو زه به مکمل درته ولیکم دانه سره له معنا سره له مثالونو نه. نو اوس موږ تاسو راځو همدغه الفاظ یا simple prepositions موږ تاسو په چی کې وایو په پښتو کې وایو چې دغه الفاظ څه معنا ورکوي او په انګلیسي کې څنګه ورباندې مثالونه جوړولی سو. راځو موږ تاسو مثالونه او examples بیلګې. اول موږ تاسو لرو in دا مطلب چې په یعنی په کوم ځای کې داخل په اتاق کې داخل په مکتب کې صحیح شو. موږ تاسو په انګلیسي کې داسې شیان لرو چې هغه موږ تاسو ته ځایونه راښیي مکان راښیي صحیح شو قرار راښیي چې په کوم ځای کې یو شی قرار لري. نو دلته in دا مطلب چې ورکوي په یا دننه مثلا she is in the room هغه په کوټه کې ده په اتاق کې ده صحیح شو. نو دا in دلته ځای د هغې انجلۍ معلوموي چې په اتاق کې قرار لري مکان یا ځای اوس مهال موجودیت یې په اتاق کې دی. دوهم ته راځو on پر یا باندې یو شی د یو شي په سر باندې وي صحیح شو. نو د دې لپاره موږ تاسو on استفاده کوو. مثلا زه وایم the book is on the table کتاب پر میز دی یا د میز په سر دی. دریم ته راځو at په نږدې په یا نږدې مثال شاوخوا صحیح شو یو شي ته چې ته نږدې وي. د دې استعمالات بیا مختلف دي صحیح شو چې د دې پر مثالاتو باندې به بیا پر استعمالاتو باندې به موږ تاسو جلا غږیږو. he is at the school ګوره په هلته د اتاق لپاره موږ تاسو in استفاده کولو دلته مو at استفاده کړلو نو د دې استعمالات فرق لري صحیح شو کنې هغه at او in تقریبا دواړه یو قسم معنا ورکوي. نو he is at school هغه په مکتب کې ده. څلورم ته موږ تاسو راګرځو over د پاسه باندې دا او on موږ تاسو پښتو کې یو رقم معنا کوو خو دا فرق لري صحیح شو. لکه مثال the plane is flying over the city الوتکه د ښار د پاسه الوځي صحیح شو. پنځم دی about په اړه یا باندې لکه څنګه مثال we are talking about history موږ د تاریخ په اړه خبرې کوو یا موږ په تاریخ باندې خبرې کوو صحیح شو. under لاندې لکه هلته on و دلته under یو شی د یو شي لاندې وي لکه the shoes are under the bed بوټان د تخت لاندې دي صحیح شو. اووم ته موږ تاسې راګرځو between ترمنځ صحیح شو د یو دوو شیانو ترمنځ لکه the ball is between the chair توپ د چوکیو ترمنځ دی
اتم ته راګرځو above د پاسه یا پورته. The clock is above the door. صحیح شو. ساعت یا ګړۍ د دروازې د پاسه ده. Near نږدې یا نږدې. The shop is near my house. هټۍ په پښتو کې ورته وایي. صحیح شو. یا دکان زما د کور نږدې ده. صحیح شو. نو په دې کې موږ تاسو مکانونه، ځایونه، موقعیتونه پیژنو قسم ډولونو سره چې دا سمپل پریپوزیشن راګرځو موږ تاسو یې 10 او تر 15 پورې. 10 ته موږ تاسو راځو out بهر بیرون. صحیح شو. He went out of the house. هغه له کوره بهر ووته، د باندې ووته. صحیح شو. بل 11 موږ تاسو لرو up پورته. صحیح شو. She's climbed up the tree. هغه د ونې پورته وخته، یعنی هغه ونې ته پورته وخته. صحیح شو. بل موږ تاسو لرو 12 off لیرې، جلا، د بل معنا هم ورکولی شي. He took off his shoes. هغه خپل بوټان وایستل. صحیح شو. مطلب له ځانه لرې کول یو شی، باسل. صحیح شو. 10 ته راځو off دا په پښتو کې موږ تاسو وایو. This is the cover of the book. دا د کتاب پوښ دی. دا صحیح شو. دا دوهم دال چې دی دا د off پر ځای باندې استفاده کوو. مطلب په انګلیسي کې off لرو، په پښتو کې د لرو. 14 ته راځو for لپاره د. صحیح شو. This gift is for you. دا ډالۍ ستا لپاره ده. صحیح شو. نو دلته for د معنا هم ورکولی شي په ځینو ځایونو کې او لپاره معنا هم ورکولی شي. 15 ته راځو اخري ته to ته خواته. صحیح شو. لکه څنګه he is going to the market. هغه بازار ته ځي. صحیح شو. چیرته ځي؟ بازار ته، مکتب ته، فلانکي ځي ته. صحیح شو. یا د هغه طرف ته ځي یا د هغه خوا ته ځي. دا 15 دانې مثالونه ما درکړه. لکه چیرته غواړئ چې مکمل یې زده کړئ، یو څو نور الفاظ او دا رقم کلمې نورې هم دي چې سمپل پریپوزیشن کې راځي. نو که چیرته غواړئ کمنټ کې ولیکئ راته مکمل، نو زه به هغه په کمنټ کې تاسو ته ورسوم. نو تر دې ځایه پورې زموږ ویډیو وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.